راغلی وه او زما د ښځې تپوس کو چې مامي څه شوه نو ما ته مامي نشته کور کې ما یې کور ته ځه دا بیا ما دې ته एकदम نیت خراب شو سر دا زما د لاس نه داسې دغه وشو غلط کار وشو او کوم دی بیا دغه مې کړه په خپلو جامو مې صفا کړه او بیا مې بوجه کې بنده کړه سر مې غورځوله. بسم الله الرحمن الرحیم. مردان کې یو بل واقعه چې اته کاله کم سن بچي ما هم د قتل شوی دی په دې کې چې دی پولیس ملزم گرفتار کړی دی. ما هم د اتو کالو او د درېب کې سبق وي او هغه د خپل مالی یو انتهایی ظالم چې کوم د هغه عمر 10 کالو د خپل دوه خزم وي هغه سره زیاتې کړې او هغه چې بیا زیاتې پس هغه وجل ده نو هغه حواله سره چې موږ ولاړیو او هغه باندې خبره اترې کوو چې دا ظلم شوی. जिस इशू पे आप लोगों को ज़हमत दी है वो 26 तारीख को एक बच्ची जिसका नाम माहम था, वालिद का नाम इकबाल हुसैन और ये जहानाबाद शेख मलतून थाने का इलाका है, वहाँ से वो मिसिंग थी. कोई 1:30 बजे दोपहर के वक्त वो अपने घर से निकली थी साबुन वगैरह ख़रीदने के लिए और वहीं से फिर वो मिसिंग थी. पुलिस ने इमीडिएटली इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इलाके के लोगों के साथ मुख्तलिफ सर्च पार्टियां हमने बनाई. पूरा दिन उसी 26 तारीख को फिर रात को भी हमारी डिप्लॉयमेंट इलाके में रही और अगले दिन फिर 27 तारीख को कोई 1:20 पे बच्ची की डेड बॉडी जो थी वो करीबी एक नाले या नदी में हमें मिली. एक बैग के अंदर उसकी डेड बॉडी हमें मिल गई. इसकी प्रोफेशनलिज्म से हम मुलजिम तक पहुंच गए. जो मुलजिम है उसका नाम है अख्तर हुसैन वल्दी गुलजार. ये बच्ची का इस फैमिली का पड़ोसी है और ये बच्ची के वालिद के साथ मार्बल फैक्ट्री में मजदूरी भी करता रहा है. اختر حسین زمانون دی او دا جنې 2 بجې راغلی وه او زما د ښځې تپوس کو چې مامي څه شوه نو ما ته مامي نشته کور کې ما یې کور ته ځه دا بیا ما دې ته एकदम نیت خراب شو سر دا زما د لاس نه داسې دغه وشو غلط کار وشو او کوم دی بیا دغه مې کړه په خپلو جامو مې صفا کړه او بیا مې بوجه کې بنده کړه سر مې غورځوله. जी زما 2 ښځې دي یو کراچۍ کې واده او یو مې دلته واده کړی ده. یا دیجی بینک روډ بازار یم سر پیدائش مې دی ځای. څنګه چې تاسو لیدل چې ډي پی او مردان سجاد خان د حواله سره پریس کانفرنس کو هغه دا و چې پولیس په 24 غنټه کې دنه ملزم گرفتار کړی دی او ملزم تعلق د خاري علاقې بګړنج سره دی او دا خپل مخ کې نم 2 خزې وی چې یو کراچۍ کې دا یو مردان کې وا ملزم په خپل دا وینا وکړه چې دا وړه زما کور ته راغلی و او تاسو کو او بیا زما د وړې ته نیت خراب شو نو دا انتهایی ظلم او ذاتی داستان چې کوم ملزم پولیس گرفتار کړی آی جی پی مسروان دی او د کوم چې مقتول بچی دا دغه خاندان سره د همدردی لپاره آی جی پی مسراجي او ډي پی او چې هغه ودا کوشش تي چې ملزم چې هغه تکړی سزا ملوشي ملزم گرفتار دي. اوس باقی د عدالتونو تداغه د شرع هغه سو نظر ترزله چې د وړې فیملی امداد ورکړي او ریلیف ورکړي او د ملزم چې د 500 ته اخیږي.